السلام علیکم ډیوال لرنینګ اکیډمۍ ته په خیر راغلی. د ویډیو ایډیټینګ د کیپ کټ د کورس دا شپږم لیکچر دی او دې لیکچر کې موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو موږ خپل یوټیوب چینل لپاره د گرین سکرین د سبسکرایب انیمیټډ بټن جوړ کړو. دغه شان گرین سکرین سبسکرایب انیمیټډ بټن به جوړو او چې کله په دې باندې موږ کروما کې اپلای کوو په خپل ویډیو باندې ولګو نو دغه شان دا به په نظر باندې راځي. راځئ چې په دې ویډیو کې زده کړو. ټول نه لومبۍ خو به زه راشم د کیپ کټ ایپ ته. د کیپ کټ دغه ایپ به اوپن کړم. بیا به راشم نیو پراجیکټ ته. نیو پراجیکټ نه پس به بیا زه دلته راشم د کیپ کټ لایبررۍ ته. په دغه لایبرري به زه کلیک کړم او دلته کې به ولیکم گرین سکرین. دلته نو موږ د گرین سکرین بیکګراوند راوالو. دغه یو بیکګراوند به راوالو. دا به زه ایډ کړم د کیپ کټ په ټایم لاین باندې به راشي. دې ډیوریشن به زه لږ غونته کې سیوا کړم داسې. اوس به راشم اورلی ته. اورلی باندې چې کلیک کړم بیا به راشم ایډ اورلی ته. په ایډ اورلی مې کلیک کړو. اوس به راشم فوټو ته او دلته نه به د یوټیوب د چینل چې کوم لوګو ده زموږ هغه به سلیکټ کړو. په دغه کې د یوټیوب زما د یوټیوب د چینل دغه لوګو ده دا ما سلیکټ کړو رالو ما ایډ مې کړو. اوس به راشم دلته لاندې ماسک باندې به کلیک کړم. په دې ماسک چې زه کلیک کړم بیا به راشم دلته په سرکل باندې به کلیک کړم. په دا لوګو داسې کولاو کړو دومره. اوس به بیا راشم په دې ګرین سکرین باندې به کلیک کړم. په دې مې کلیک کړو. دوباره به بیا په اورلی باندې کلیک کړو. شو اوس به دا به موږ ریسایز کړو چې څومره سایز کې تاسو جوړول غواړئ او دلته به یو سیټ ته ولګو. د دې ډیوریشن به زه هم لږ سیوا کړم. شو اوس په دې ګرین سکرین باندې زه کلیک کړم او را به شم دې کې به لیکل وکړم. ټیکس به ولیکم. ایډ ټیکس ته راځم. دلته به ولیکم سبسکرایب. را به شم سټایل ته او سټایل نه به دلته کې سټایل سلیکټ کړو دغه او دا به ریسایز کړو دومره سایز کې. د دې سایز به هم لږ سیوا کړو. لږ ډیوریشن به دې سیوا کړو. دومره به سیوا کړو. اوس به راشم بیا ایډ اورلی ته. بیا به راشم لایبرري ته. د کیپ کټ چې کوم لایبرري دغه ته به بیا راشم دلته او دلته کې به ولیکم نوټیفیکیشن. او دلته نه به یو نوټیفیکیشن آیکن راوالو. دغه به زه راوالم. ایډ مې کړم. به بیا راشم ماسک ته. ماسک باندې مې کلیک کړو. را به شم سرکل ته. په سرکل مې کلیک کړو. دا به هم لږ کولاو کړو داسې. دلته به راوړو. اوس په دې ګرین سکرین باندې به زه کلیک کړم. بیا به دې کلیک کړم او دا به لږ ریسایز کړو. دا غلط شو. اوس به دلته دا ریسایز کړو. ٹھیک شو. به دې ډیوریشن هم سیوا کړو. دومره به دې ډیوریشن سیوا کړو.
اچھا اوس به راشم ایډ اورلی ته بیا په ایډ اورلی کې به بیا راشم فوټوز ته فوټو نه به دلته کې زه فنګر کلک راواخلم دغه فنګر کلک ما ایډ کو دغه فنګر کلک به تاسو کوم نه ډاونلوډ کوئ دې لپاره به تاسو راځئ pixabay.com او pixabay.com کې زموږ سره مختلف ایمیجز او ویډیوز دي کوم چې کاپی رایټ فری دي یعنی په دې باندې سټرایک نه راځي کاپی رایټ سټرایک پرې نه راځي دا فری استعمالولی شي په خپل یوټیوب چینل باندې دلته نه ما دا فنګر کلک ډاونلوډ کړی دی به راشم دا به دې سایډ به لږ زه سیوا کړم ډیوریشن به سیوا کړم او دا به ریسایز کړم لږ ریسایز مې کو دلته به هایډ کړم هایډ مې کو به دلته زه په دې کی فریم باندې کلیک کړم کلیک مې کو را به شم دلته او دا به واپس دلته راولم دلته به کی فریم بل ولګوم بیا به راشم دا به راولم دلته به راولم دلته به بیا کی فریم ولګوم دلته بیا کی فریم ولګوم او دا به دلته کې هایډ کړم چې اوس موږ ویډیو پلی کړو خپله نو داسې په نظر باندې راځي و دې لپاره د کلیک ساوند به څنګه ایډ کوو دې لپاره موږ راشو ساوند ته په دې ګرین سکرین باندې موږ کلیک کوو بیا به دلته کې موږ راشو ساوند به کلیک کوو په دغه ساوند زه کلیک کړم نو دلته مختلف د کیپ کټ چې کوم ساوند دی هغه تاسو په دې لګولی شئ آلریډي ما یو کلیک ساوند ډاونلوډ کړی نو را به شم زه به د خپل موبایل نه دغه ساوند راوالم په دې مې کلیک کوم بیا راځو مې ډیوایس ته په ډیوایس مې کلیک کوم او بیا دغه یو ساوند دا زه ایډ کوم ٹھیک شو دا کلیک ساوند دی او دا زه څنګه به فټ کوم په دې ځای به فټ کوم ٹھیک شو اوس به بل ساوند په دې ځای باندې فټ کړم را به شم ساوند ته ساوند هغه ساوند واپس بیا راوالم دلته به ولګوم نو دا ویډیو موږ سره داسې راشي دا اوس موږ سیو کړو دلته کې راغلم دا ما سیو کړه دا اوس ایکسپورټ شو ما سره دا ما سیو کړه اوس چې به کوم ویډیو باندې تاسو لګوئ هغه ویډیو به تاسو د نیو پروجیکټ نه بیا راوالئ دلته به راشئ نیو پروجیکټ ته او دلته نه موږ یو ویډیو راوالو د مثال په طور باندې زه یو ویډیو رالم دغه یو ویډیو ما راواخیسته دا مې ایډ کړه دا به زه دلته نه میوټ کړم ټیک شو اوس په دې باندې زه دغه کوم بټن چې موږ جوړه کړې ده د سبسکرایب انیمیټډ بټن دغه ایډ کول غواړم نو را به شم بیا اورلی ته اورلی باندې به کلیک کړم بیا راځم ایډ اورلی ته ایډ اورلی مې کلیک کو اوس به راشم هغه یو ویډیو کوم چې موږ سیو کړی هغه ویډیو به موږ راوالو دغه ویډیو موږ سیو کړی و دا ویډیو ما راواخیسته دا مې ایډ کړه دا په دې باندې اوس ایډ شو په دې به زه اوس کروما کی اپلای کړم دا به شم دلته کې ریموو بیکګراوند ته ریموو بیکګراوند مې کلیک کو اوس به دلته کې راشم کروما کی ته په کروما کی به کلیک کړم او دلته نه به دا ګرین کلر موږ سلیکټ کړو دلته نه او دلته نه به لږ د انټنسټي سیوا کړو دا موږ اوکې کړو او دلته به دا موږ ریسایز کړو چې څومره ریسایز کوي ته دومره مې ریسایز کړو دا به فعله موږ دلته هایډ کړو دې سایز به زه وړوکی کړم داسې او دلته مې هایډ کړو ټیک شو دلته مې ولګو فعله کی فریم
او کی فریم نه پس ویډیو مې لږ مخکې کا دا مې دلته کې راوستو لږ مې بیا مخکې کو دلته مې بیا کی فریم ولګو او دا بټن مې سایز مې سیوا کو دومره مې سیوا کو و دې پورې ما ویډیو مخکې کلته کی فریم بیا ولګوم بیا مې بیا کی فریم ولګو د ویډیو د سبسکرایب بټن سایز مې وړوکی کو ویډیو مې مخکې کو دا به دلته واپس راولم بیا به دلته هایډ کړم به زمونږ ویډیو داسې ښکاري ګوره دغه شان تاسو کولی شئ چې سبسکرایب انیمیټډ بټن جوړه کړئ Thank you very much.